السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نن ورځې پیغام دی حق تعالی جل جلاله که چیرې یو ظالم انسان د ظلم له کبله ونیسي نو بیا الله تعالی یې نه پرېږدي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم فرمایي ان الله لیملی للظالم حتی اذا اخذه لم یفلته. وای الله تبارک و تعالی یقینا و ظالم انسان ته وخت ورکوي، یعنی ډېر اوږده زمانه الله تعالی وده ته ګوري، ان تر هغه چې څه وخت الله تبارک و تعالی دغه ظالم انسان ونیسي نو بیا یې الله تعالی نه ایله کوي، یعنی حق تعالی جل جلاله بیا په عذر غوښتلو باندې نه پرېږدي. د دغه مبارک حدیث روایت امام بخاري رحمت الله علیه کړی دی. دوستانو په دغه مبارک حدیث کې پیغام دی د ظلم، بدوالی او دغه رنګه ظالم انسان ته الله تعالی ګوري، وخت ورکوي، ظلمونه به کوي، یو نه څو واره به ظلمونه کوي او دی به په دغه ظلمونو کې ښه مغروره سي، ډېر به غافله سي، ناڅاپه به د الله سبحانه وتعالی په نیوکه کې کښېوځي، الله تبارک وتعالی به یې راټینګ کړي. کله چې الله تبارک وتعالی راټینګ کړي بیا نو په ژړاو، په بغارو او په عذر ویلو سره الله تبارک وتعالی نه پرېږدي، د هغه مظلومانو انتقام الله تبارک وتعالی ځینې اخلي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.